سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو سره هغه معلومات شریکوم چې که ستاسو په اړه څوک منفي خبرې کوي نو تاسو باید څه وکړئ. د ویډیو تر اخره موږ سره ملتیا وکړئ او که زموږ چینل کې نوي یاستئ مهرباني وکړئ زموږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. کیسه کوونکی وایي چې یوې ښځې د دویم زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ. ولادت یې ډېر سخت و نو له همدې امله یې ډېر سخت درد تیر کړ او مړه شوه. مخکې له دې چې مړه شي زوی یې وزېږېدو او په زوی باندې د غوسناک نوم کېښودو. مور یې د خپلې تجربې په اساس په هغه باندې د منفي افکارو پیټی کېښودو او ټاپۍ پرې ووهله. چا چې زیان زحمت او درد لیدلی وي نورو ته هم زیان او زحمت رسوي. اوس نو دغه وړوکی ماشوم د غوسناک په نوم دغه پیټی ځان سره چیرته یوسي. ډېر کله خلک د دې له کبله چې خپله زحمت لیدلی وي پر تاسو باندې منفي لیبلونه لګوي. هغه کسان چې ځورېدلي دي ډېر زر قضاوت کوي او په خلکو منفي افکار تحمیلوي. ښځه مړه شوه او زوی یې پلار ته وسپاره او ورته یې وویل واخله دا دې غوسناک زوی دی. پلار یې وویل دا ښه نوم نه دی. هغه وویل هغه څه چې لږ مخکې پېښ شول د دې لامل نشي کېدی چې پر ده دې داسې نوم کېښودل شي. زما د زوی نوم به غوسناک نه بلکې بنیامین وي. بنیامین لوی شو او په یو لوی رهبر بدل شو چې نسلونه یې پرله پسې بادشاهۍ وکړې. خدای پاک د بنیامین لپاره ښه راتلونکی په پام کې نیولی و. که ده له ځان سره د منفي افکارو پیټی لیږدولی وی دې حد ته نشو رسېدلی. کیدای شي چې یو چا هڅه کړې وي چې په تاسو باندې دې د معمولي بې استعداده او له تېروتنو ډکې منفي ټاپې او لیبلونه لګولي وي. له دې وروسته په یو نوي نوم ژوند پیل کړئ باارزښته په خپل مثل کې بېسارې قوي قهرمان او تاریخ جوړونکی. دا هغه لیبلونه دي چې ستاسو په خپل ځان باور زیاتوي. زه په دې پوهیږم چې کیدای شي خلک مو په بېلابېلو نومونو یاد کړي خو تاسو هغه څوک نه یاستئ چې خلک وایي. له دې وروسته به په تاسو باندې هیڅ منفي نوم اغېز ونه کړي. کله چې ښه فکر کوئ هغه ده چې ښه ژوند به کوئ. تاسو به ټول خنډونه له منځه یوسئ. دښمنانو ته به ماتې ورکړئ او په هغه چا به بدل شئ چې خدای پاک ورته پیدا کړي یاستئ. ډېره مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتله. په دې هیله چې معلومات به ستاسو خوښ شوي وي. له نورو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.